السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا ستاسو سره د خپل یوټیوب چینل نه ستاسو ورور عبدالقدوس وفا مخاطب دی. ټول نه پیله خو زه د خپل طرف نه خپل فیملی طرف نه د زړه د کومې د زړه د تل نه ټولو مسلمانانو وروڼو ته اختر مبارکبادي پیش کوم. ایډوانس کې ما اختر مبارک شه او هغې نه علاوه د اختر تحفې دپاره ما ښایسته شان نظم به ریلیز کېږي. نظم عنوان داسې دی وایي چې ورک سلګۍ او ورک غمونه بیا اختر دی اختر که وبدي دنونه بیا اختر دی اختر د ټولو مبارک شه. مخته هم شیر کې او زما یوټیوب چینل لایک هم کې سبسکرایب هم کې او دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ایډوانس کې اختر مبارکباد. ډېره ډېره مننه، ډېره ډېره شکریه. والسلام. ورک سلګۍ او ورک غمونه بیا اختر دی وبدي دنونه بیا اختر دی اختر دا ټول مبارک شه. ورک سلګۍ او ورک غمونه بیا اختر دی اختر که وبدي دنونه بیا اختر دی اختر دا ټول مبارک شه. خدای خبر بیا به څوک ژوندي وي په کال کې دا یوه خوشحالي وي. خدای خبر بیا به څوک ژوندي چې پاتې نشي مې نیمګړي ارمانونه بیا اختر دی اختر که وبدي دنونه بیا اختر دی اختر دا ټول مبارک شه. ورک سلګۍ اختر دی اختر که وبدي دنونه بیا اختر دی اختر دا ټول مبارک شه. دا خوشحالي ورځ د هر چا هم یتیمانو پکې وکړه تپوسونه بیا اختر دی اختر که وبدي دنونه بیا اختر دی اختر دا ټول مبارک شه. ورک سلګۍ که وبدي دنونه بیا اختر دی اختر دا ټول مبارک شه. څوک مسافر دی د کور کلي په چت جوړ د خاورو سلي. پچا بوران پچا بجوړوي محفل
نبیا اختر دے اختر کاوب دیدن نبیا اختر دے اختر دا ټول مبارک شه ورکی سلګیا ورک غم نبیا اختر دے اختر کاوب دیدن نبیا اختر دے اختر دا ټول مبارک شه گرانا معلوم شاعر تغواړه خو وخت نبیا اختر دے اختر کاوب دیدن نبیا اختر دے اختر دا ټول مبارک شه ورکی سلګیا کاوب دیدن نبیا اختر دے اختر دا ټول مبارک شه دا ښکلی او رنګین نظم وړاندې کیږي په آواز د ستاسو ګران رور عبدالقدوس وفا او ریکارډینګ جناب الثاقب اسلامي سټوډیو کوهاټ شهر